سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د بریکس خبرې ورکې دي او د پازه هم ډونالډ ټرمپ ورته اخطارونه لیږي. آیا بریکس به دغه توانایي ولري چې دوی به د ځانه یو کرنسي چاپ کړي او دا به توان لري چې ټوله نړۍ به په د ډالر په ضد باندې ودروي او د دوی کرنسي ته د دوی کرنسي به دومره غښتلي واوسي چې نړۍ ته قناعت به ورکړي او دا به د نړۍ دپاره یو نوی که درمل یاد کو درمل به وي که ټکور یاد کو ټکور به وي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تاسو ته سپیناوی درکوم چې څه رقم کولی سي یو ګروپ جوړ سي او د هغه ګروپ جوړېدو وروسته هغه ځان ته یو اقتصادي سرچینه جوړه کړي. دغه ټول سپیناوی په دغه ویډیو کې تاسو ته درکوم، انشاءالله چې یو څه معلومات به هم ترلاسه کړئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید اقتصاد وپېژنئ چې اقتصاد دی څه. زه که دغه اقتصاد په دغه ونې کې تاسو ته تشریح کوم چې اقتصاد څه دی. اقتصاد همدغه د ونې کونده او همدا ډول باندې که راسو د ونې ریښې چې دي دا اقتصاد دی. او که راسو بیا د ونې کوم حاصلات چې دي، کوم مسایع چې د کوم ګټې چې دي، هغه بیا هغه وسایل دي چې خلک یې د اقتصاد څخه ترلاسه کوي. د مثال په ډول باندې که اقتصاد د سم اوسي، هغه د ونې سایه به هم سم اوسي. په دې سایه کې به ته ښه ډوډۍ وخورې، ښه دوبی به ولرې، ښه ژمی به ولرې، ښه مکتب به ولرې، ښه جامې به ولرې، ښه سفرونه به ولرې، هر څه به دې سم اوسي. خو که کونده او ریښې سمې وي او که ریښه او کونده سره سمه نه وه، بیا په هغه کې یو څه وچ بلګونه به وي او هغه به هم که ته لمر پر تا باندې راغلی، نه د لمر دفاع درته کوي، که باد درته راغی نه د باد دفاع کوي، نه سیلاب درته راغی نه د سیلاب دفاع کوي، هېڅ شی نه کوي. خو دغه دی چې یو وخت چې لمر راځي ته به د کندې سایې ته کله دې خواته سي او کله دې خواته سي، ایله په هیله چې ژوند وکړي. نو دغه په ساده ژبه مې د اقتصاد معرفي تاسو ته وکړه چې اقتصاد دی څه. اوس اقتصاد د څه شي څخه جوړیږي؟ دا خو بیا دا ریښې لري او دا ریښې هم چې دي د یو څو مهم شیانو ته ضرورت لري، لکه اوبو ته ضرورت لري، هغه نایتروجن ته ضرورت لري، که همدا ډول کود ته ضرورت لري، خاورو ته ضرورت لري او همدا ډول ښه پالنې ته ضرورت لري، تر څو ریښه چې ده دوامداره پاتې سي او د هغه څخه ښه حاصلات موږ ترلاسه کړو. زه پر دغه موضوع باندې چې سپیناوی درکوم، انشاءالله چې تاسو به د بریکس په ټولو لارو چارو باندې به پوه سئ او په دې باندې به هم پوه سئ چې راتلونکي کې به بریکس وڅې کړئ، خو ځان ته پیسې چاپ کړي او که ونه څې کړئ. البته دا زما خبرې چې دي دا د بریکس پر درختې باندې دي، د یو هیواد پر درختې باندې نه دي. لومړی د بریکس په ټولنه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې حاکمیت به د چا په لاس کې واوسي. حاکمیت دغه رول به څوک لوبوي، دغه مشري به څوک کوي او دا ډېره ګټه چاته رسېږي، لږ ګټه چاته رسېږي، دغه ګټې سره کوم وویشو. په دغه کې اوس هم ستونزه وه، پخوا هم ستونزه وه او لا به هم ستونزې پاتې سي. هغه ستونزه ځکه چې دلته چې د روسیه هم د چین سره داسې چندانه پخوانۍ یارانه نه لري. دا د اوس دپاره چې یو څه سره یو ځای سوي دي، دوی همدا اوس هم پر سرحدي سیمو باندې اوس هم ستونزه لري. که هغه مغه یو راسو د هند او د چین خبره وکړو، دوی دوه هم په خپل سرحدي سیمو کې تر اوسه پورې ستونزې لري، تر اوسه پورې جنګونه کوي، تر اوسه پورې وژل کوي، تر اوسه پورې یعنې هغه اړیکې نه لري چې دوی به وسې کړی په یو ګروپ کې سره یو ځای سي او هغه به اقتصادي ګټې یو بل ته سره ورسوي. نو دغه دوه حالات چې ته وګورو، دغه درې قدرته چې دلته په عموم کې دغه درې قدرته چې دي، دغه درې قدرته یو په بل سره جوړ نه دي، یو پر بل باندې اعتماد نه لري. که راسو روسیه به په د چین سره په شریک سي، 50 به سره ووایي چې یاره 50 په زما ګټه، 50 ستا ګټه، مګر هند پر چین باندې باور نه لري چې دغه ګټې دوی ته هم ورسېږي. دی وایي که زه تا سره یو ځای کېږم خو هماغه ګټه زه د امریکا څخه په ډالرو باندې هم ګټلی سم، زه ولې راسم تا سره راسم؟ خو ته باید دومره ګټه ما ته راکړې که سبا زه د ډالر څخه وځم راځم بریکس ته راځم او د بریکس پیسې زه اخلم او د بریکس تبادله جوړوم، نو د همدې کې زه باید تر ډالر خو یو څو برابر از ما جي ډي پي باید اضافه سي. نو د همدې عمله چې اندیان چې دي په دغه کې وسواس دی.
کله ناکله هم که تاسو خبرونه لیدلی اوسي په خبرو کې هم وایي چې هند چې دی د بریکس د پیسو د چاپولو په وړاندې یو معنی ده او هغه نه غواړي چې دا پیسې چاپ شي ځکه په دې باندې پوهیږي که پیسې چاپیږي دا عمده ګټه به د چا اوسي د روسي به اوسي او د چین به اوسي مګر هند وایي که زه د امریکا د ډالرو په وړاندې ودرېږم او زما تجارتونه امریکا یو په دوه باندې بند کړي او که دا چې زما تجارتونه بند شوه زه خو نه زیربنا لرم نه داسې پیسې لرم چې زه اوس هم کړی د نړۍ ستر نفوس زه ماښام ډوډۍ ورته ورکوم نو د همدې امله یو تر ټولو لوی تشویش چې دی د حاکمیت تشویش دی په بریکس ټولنه کې دغه امله دی چې دلته د هند او د چین او په دغه موضوعاتو کې یوه لویه ستونزه پیدا کیږي چې دا زیاتره اقتصادي کارپوهان په دې باندې باور لري چې دغه اعتماد به جوړ نسي بله موضوع چې ده هغه یو بله لویه ستونزه ده چې دا د بلوک موضوع ده بلوک که تاسو معلومات ولرئ موږ دوه بلوک لرو یو بلوک شرق دی یو بلوک غرب دی بلوک شرق هغه مثلا روسیه یاد کو چین یاد کو هغه پخوانی داسه شوروي اتحاد یاد کو دا بلوک شرق کیږي که هغه کې څه موږ یاد کو چین هم یادولی سو که هغه راسو روسیه یاد کو روسیه هم یادولی سو که هغه هند یاد کو هند هم یادولی سو صحیح ده دلته د بلوک جوړ دی که دغه درې ووځي مګر بل ستونزه دا ده چې دلته ساوت افریقا ده ساوت افریقا چې دی افریقایي هیوادونه تر ډیره به د دوی سره یو ځای اوسي دی کې به هم ستونزه نه اوسي خو لویه ستونزه چې ده هغه برازیل او ارجنټاین دی ارجنټاین چې دی هغه په امریکا کې دی هغه امریکا تر ساحل لاندې دی ټول تجارت او راکړه ورکړه چې ده هغه ټول پر د امریکا سره ده که امریکا یو ورځ پر ارجنټاین او په برازیل باندې خپل داسې بند کړه خپل پیسې باندې خپل تجارتونه بند کړه او د دوی صادرات او واردات بند کړه نو د همدې عمل هغه بلوک چې دی هغه بلوک د شرقي بلوک سره نه یو ځای کیږي دا هم بل ستونزه ده چې دا بلوک صحیح نه دی بلوک چې دی یو فرانسوي کلمه د ګروپ معنا ورکوي یو ډله معنا ورکوي یو ټولنه معنا ورکوي نو دغه چې ده دغه د ټولنې هغه برابروالی هم په دې بریکس کې صحیح نه دی اوس که برازیل باندې خبرې وکړو که هغه په شمالي امریکا هیوادونو باندې خبرې وکړو هغه ټوله د دې څخه تشویش لري که امریکا پر موږ باندې هغه کوم لارې چارې بندې کړي نو دا به موږ ته لویه ستونزه ووسي موږ به ونه سو کړی هم به د بریکس پاتې هم به د امریکا پاتې او په منځ کې به خپل د ماښام په ډوډۍ باندې هخته اوسي او موږ به په شته پرمختللي هیواد نړۍ کې موږ به د ماښام ډوډۍ نه لرو نو دا بل تشویش دی چې د بلوکونو د بلوک تقسیم هم په صحیح ډول باندې دلته نه دی سوی دی بلکې راسو د انفراستراکچر یعنی زیربنا په هکله باندې خبرې وکړو دوی دغه هیوادونه که یاد کو که چین یاد کو چین زیربنا لري صحیح ده ښه زیربنا لري د هر څه کولی سي خو یو لوی تشویش چې دی هغه انټرنیټ دی انټرنیټ چې دی هغه د امریکا تر کنټرول لاندې دی او دا عمدترینه زیربنا چې ده دا د نړۍ چې ده د امریکا تر کنټرول لاندې ده که هغه هر خواته چې وګورې امریکا ده امریکا که دوی اوس یو بل داسې مالي سیستم اعلان کړي د سویفټ په وړاندې که وویل امریکا وویل چې یاره زما د خوا اجازه نشته زه خپل په انټرنیټي سیستم کې نه پرېږدم زه په نړیوال انټرنیټي سیستم کې نه پرېږدم ځکه چې د امریکا د انټرنیټ د کنټرول مسؤلیت ټول د امریکا په لاس کې دی همدا اوس هم که تاسو معلومات په ګوګل کې وکړئ د انټرنیټ ټول کنټرول چې دی هغه د امریکا په لاس کې دی او دا توان امریکا لري چې باسته یو سیستم په انټرنیټ کې بند کړي او دا هم اوس د مثال په ډول باندې شمالي کوریا چې د بیخي د انټرنیټ د سیستم څخه بند ده نو دا ستونزه شته چې نور ټول ستونزې به حل شي خو دا د انټرنیټ موضوع دوی سره کمالوي که دوی وغواړي چې یو بل زیربنا او بل انټرنیټ په نړۍ کې وغوړوي د دې لپاره ډېره پیسه پکاره ده همدا اوس حدودا لږ تر لږه 10 تریلیونه ډالره په انټرنیټ باندې پانګونه شوې ده 10 تریلیونه ډالره دا 10 تریلیونه که دا 10 تریلیونه معلومات وکړو دا خو چې کله هم د مخابراتي سیستم په نړۍ کې شروع شوی دی دا زیربنا جوړه شوې ده او چې کله هم انټرنیټ رالو دا ټولو د هماغه زیربنا سره وصل شو دا ځایم تر 50 تریلیونه 100 تریلیونه هم اوړي د مخابراتي زیربنا نو د همدې عمله دا یو لویه ستونزه ده امریکا
په یو لوی چانس چې دلته لري د انټرنیټ کنټرول لري. نو دلته هم یو ستونزه ده چې زیاتره هیوادونه چې تشویش لري په همدغه باندې تشویش لري چې موږ به صحیح نور زیربناوي به یو لاره ورته جوړ کړو. د چین یو سیستم جوړ کړی دی د مالي پیسو انتقالات، خو دغه دی چې د انټرنیټ کې یو ورځ کې امریکا پر دوی باندې بند کړو، موږ به څه وکړو؟ د دې توان موږ لرو؟ دا نسته. بله خبره چې ده د تجارت هغه ترازو د دوی له صحیح نه دی. که هغه راسو موږ په آسیایي هیوادو کې لکه څنګه چې مخکې درسو کې تاسو ته ویلو هغه که ابریشم لاره وګورئ په افغانستان باندې لاره بنده ده، افغانستان څخه هند ته تجارت بند دی، هند چې دی مرکزي اسیا او روسیې ته خپل تجارت نشي کولی، چین چې دی ایران او دې هیوادو ته تجارت نشي کولی. دغه د تجارت بیلانس هم د تجارت سیستم هم د دوی له برابر نه دی. او یا بل دا دی چې دغه کوم سیستم چې اوس د په نړیواله سطح باندې جوړ شوی دی ټول امریکایانو خپل تر کنټرول لاندې راوړی دی. که هغه مثلا هر یوه ټولنه جوړه کړې ده، د پولشي په وړاندې دوی په ټولنه جوړ کړی دی چې هغه هم د تجارت د بیلانس لپاره پکار دی. که هغه راسو د تجارتي زیربنا په هکله باندې خبرې وکړو چې هغه خپل اروپا او امریکا په منځ کې چې کوم ارتباطات جوړ دي دا په صحیح ډول باندې جوړ دي، دوی هغه دا هم په تجارتي بیلانس کې موږ کولی شو چې دوی د تجارت په صحیح ډول باندې نورماله ساتلی سي. د تجارت بیلانس او نابیلانس هم دغه دی چې کله هم ته زیربنا ونه لري، یوه ورځ کې د ستا تجارت پاتې شو، دا بیلانس نه دی، دا هغه استحکام نه لري، ستا تجارت باور نه لري. چې باور ونه لري دغه د تجارت نه باوري هم په همدوی کې یو بل ستونزه ده چې هم روسیې سره شته، هم د چین سره شته، هم د هند سره شته، هم برازیل سره شته، هم د ارجنټاین سره شته، او پاتې شو امارات چې دی هغه د امریکا تر ګټې نه اوړي، ځکه چې امریکا هلته خپل هډې لري او هلته عربان چې دي ټوله دوی ته امریکا بهتره ګڼي. نو دا بله ستونزه ده. او که راسو ایران بیچاره خو دومره فلج شوی دی چې هغه خپل د ماښام په ډوډۍ باندې وساخته دی. دغه د آخري څو فیشنګانې چې پر اسرائیل باندې ولګوله ملا یې ورماته کړه، د اقتصاد ملا یې ورماته کړه. همدا اوس د دې اقتصاد په صفر کې ضرب دی، پیسې یې ورځ تر بلې هغه دی ولاړی، هغه 80,000 ته ورسېده. 80,000 تومنه $1 کېږي. پخوا به دغه زر $1 او 1 تومن سره برابر وه، چې کله هغه احصایه سره جوړه شوه 1 تومن او $1 سره برابر و. او د ایران تله چې وه لا ډېره وه، ځکه چې د ایران سره تیل وه او نفوس یې هم کم و او نړیوال سیاست کې دومره دخیل نه ویه. خو دا و چې اوس هغه د اقتصاد یې ورته صفر کړو. نو د که راسو د ایران په هکله باندې خبره کړو، ایران دومره بیچاره غرق دی، هغه همدې ته ناست دی که برکس پیدا کېږي ما د ماښام ډوډۍ په کې برابره شي. بله لویه ستونزه چې دا د دوی اقتصادي پالیسیانې اوس نشي جوړولی. پالیسیانې اوس زیاتره نړیوالې پالیسیانې چې جوړې دي هغه په UN کې د ټولو هیوادونو په خوښه جوړ شوي دي، د ټولو هیوادونو په رایو باندې جوړ شوي دي. اوس که دغه څو هیوادونه د ځان لپاره خپل نوې پالیسیانې جوړوي، هغه به خامخا په دې پالیسیانو کې به د امریکا ضد پالیسیانې اوسي، هغه د اروپا ضد پالیسیانې اوسي، ځکه چې ته غواړې د یورو د ډالر په وړاندې باندې د خپل کرنسي وړاندې کې. نو د همدې عمله دغه پالیسیانو جوړول او د دې هیوادونو قناعت ورکول دا بله ستونزه ده د برکس په وړاندې، چې دا به هم یو سرخوږی دوی ته وسي. که دا اوس دا 5-6 ستونزې چې مې تاسو یاد کړې، اوس دلته یو بله ستونزه هم راولاړېږي. هغه دا ده چې کله موږ غواړو چې یو پل جوړ کړو، د دې پل دپاره څه خامخا دوه خواو ته ستونان پکار دی، یو به دا خوا ته ستون وسي، یو به دا خوا ته ستون وسي، او تر څو موږ ورته کړی د اوبو څخه په صحیح ډول باندې تیر سو. اوس که موږ غواړو چې همدغه ډول باندې د تجارت دپاره یو پل جوړ کړو چې هغه پل دی برکس پیسې، نو د همدې عمله یو خوا ته خو به ته دا میخ ټک وی، خپل طرف ته به ته خامخا میخ به ټک وی. او ستونزه دا ده چې ته د بلې خوا ته دا میخ سره کم ټک وی، هغه میخ ټکول لکه دا دی چې د ډالر ډامنیشن، د ډالر له منځه وړلو، د ډالر ضعیفه کولو، د ډالر کمول په تجارت کې دا سره کم کوي. نو دا هم لویه ستونزه ده چې د دوی هغه
که یاد کو ډېرې ستونزې هلته په مخکې مې تاسو ته یاد کړې نو دغه ستونزو پر اساس باندې دلته هم د بریکس لپاره یو ډېرې ستونزه دغه ده چې دوی نشي کولی چې خپل خوا به سره جوړ کړي خپل ارتباطات به سره جوړ کړي د چین او د روسیې په منځ کې به هغه داسې سره جوړ شي مګر دا بل خواته مشکله ده چې جوړ شي او اوس راځم پر هغه آخري موضوع باندې دا نور موضوعات مې تاسو ته تشریح کړه خو یو بل موضوع چې ده دوی ویلي چې موږ د طلا پر پشتیبانه باندې خپل پیسې جوړوي اوس د طلا پر پشتیبانه چې جوړوي د طلا پشتیبانه خو ډېر پشتیبانه چې ده اوس هم د امریکا سره ده همدا اوس هم د دنیا ډېر طلا چې ده هغه د اروپایي ټولنې سره همدغه دوه ټولنې چې د طلا قدرت د دوی سره ووسي او پاتې سو که راسو د افغانستان او د نورو هیوادو پر سر باندې موږ خبرې وکړو او دا ټوله خبره په طلا باندې سوه موږ خو هېڅ نه لرو همدا اوس موږ یو څه پیسې لرو او د وړو پزه چې ده هغه 9 میلیارده ډالر دی چې موږ هلته لرو او هغه هم دا دی چې د امریکا مرستې وي چې هغه موږ ته راغلې وه او کرزي صاحب او ډاکټر صاحب اشرف غني دا یې سره راټول کړه او دا یې واستوله د 4 میلیارد سره برابر کړه او دا یې واستوله امریکا په بانکونو کې پرېښول او هغه 9 میلیارده سوه یو 3 میلیارد سود وکړه او هغه سود سره موږ دومره پیسې لرو موږ خو نور داسې پیسې نه لرو که هماغسې راسو پر پاکستان باندې پاکستان هم طلا نه لري نه یو سمه زیربنا لري هیڅ شی نه لري نو دا بله ستونزه ده که هر ملک ته راسي چې وروره موږ کاروبار چې دی د طلا په حساب دی نو موږ وایو چې موږ هیڅ نه لرو وروره دغه یو څه پیسې چې موږ راکړې وه هغه هم د امریکا په انډیوالي کې موږ ته ورسېدل نو دلته د بریکس په وړاندې ډېرې ستونزې دي بریکس همدا اوس هم چې هر ځل د دوی خپل مجلسونه جوړیږي دا هغه دی د 2008 کال څخه د دوی مجلسونه روان دي د 2008 کال څخه د دوی مجلسونه روان دي هر کال دوی وایي چې 6 کال چاپو نیسي چاپولی ځکه چې دوی د توان د دوی سره نسته دا ټوله او بل دا دی چې د چین همدا اوس هم ډېر تجارتونه د امریکا سره چې خپل هم په دې پوهېږي که زه د ډالر د بیې نه یوسم او خپله زما تجارت هم صفر دی ځکه چې نور هیوادونه عادت نه دی د پیسو د خرڅولو دپاره ته په امریکا کې معلومات وکړه دا کوم کسان چې په امریکا کې ژوند کوي په اروپا کې ژوند کوي دوی د پیسې دومره پاشي چې سړی حیرانه دی چې دوی د کوم ځای ټولوي نو د همدې امله تاسو ته دا وایم چې د بریکس په وړاندې ډېر خنډونه دي ډېر ځوانان همدا پوښتنه کوي چې د ټرامپ به څه وکړي د ټرامپ نه بغیر دا خلک څه نشي کولی ځکه چې د دوی دپاره ډېر نور خنډونه دي دا خنډونه باید دوی حل کړي او د دې خنډو د حلولو دپاره ډېر وخت پکار دی دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه